ملا یعقوب پر افغان خبره د پاکستان بریدونه نور نشي زغملای. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهر کلیکم. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوی یعقوب پر کونړ او خو د پاکستان روسي بریدونه یې د ملي مسؤلیتونو په وجه زغملي، خو خبرداري ورکړه چې ښایي بل ځل ورته پیښې زغملو جوکه نه وي. هغه نن د بسنګر ملا محمد عمر مجاهد د نهم تلین په غونډه کې خبر کولو ویل چې افغانستان د نړۍ او ګاونډیو هیوادونو لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دی. هغه د پاکستان په وروستي برید اشاره وکړه او ویل چې مصلحت او لوړ ګټو ساتل په موخه یې په ځواب او اقدام لاس پورې نه کړي، خو ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي خیر د خپل ولس او خار دفاع په لاره کې زغم کار وانخلي. هغه مولا محمد عمر مجاهد د کارنامو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان له ختیځه تر لویدیځه او له شماله تر سویلیزه ټول یو لاس کړ، خو وویل هغه مهال د افغانستان د ویشلو هڅې روانې وي، خو د بنسټګر دغه هڅې شنډې کړې او د افغانستان د تجزیې وژغورو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.